میان احد و احمد یک نیم فرق است. الله احد ده، رسول الله احمد ده. د احد و د احمد په منځ کې یو نیم فرق ده. دا ټوله دنیا په دا یو نیم کې راغلی. د رسول الله غوندې غټه هستي د الله په صفاتو کې اظهار د عجز کې لا احصي ثناء عليك كما اثنيت انت على نفسك. ای الله د تا د شان سره لایق حمد و ثنا زه نشم ویلی. د الله د شان سره لایق حمد رسول الله اظهار د عجز کې، نو بیا د رسول الله د شان سره لایق حمد به څوک ادا کړي؟ ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. شاعر وی ما په خپلو ګوډو ماتو خبرو د رسول الله صفت نه ده کړې، خپلې خبرې مې په ښایسته کړې. موږ خپل مجلس په منور کوو، موږ ځانونه دې په انوارو خوشبویه کوو. دموږ چې اخیستی کېږي الله دومره په راضي کېږي چې څوک په رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وارې درود وي، الله تعالی یې د جمعې نه بغیر په نور اوقاتو کې 10 وارې درود ووایي. د جمعې په شپه او په ورځ الله تعالی چې ته یو وارې په حبیب دې الله درود ووایي، الله اویا وارې درود در باندې ووایي. دومره په الله ګران ده چې ټول وخت الله درود ووایي. دا درود ځکه قبلېږي چې څوک عبادت کوي، موږ تاسې حدیث کتابونه وایي امین چې ووایي، که ته امین د امین د ملایکو سره برابر شو خدای قبلوي. د الله پاک مخلوق ده، وایي درود خامخا قبول ده. ولې شپه ورځ الله او ملایکې په ده درود وایي. ان الله و ملائکته یصلون، صيغه د فعل مضارع چې د دوام او استمرار لپاره ده. چې الله همیش درود ووایي، ملایکې همیش درود ووایي، چې ته یې ووایې ته درسره موافق شوې، ځکه الله قبلوي. محمد ستایل شوی صيغه د مبالغې ده. دومره صفتونه په مخلوق کې د چا نه دي شوي لکه د رسول الله چې شوي دي. چې دنیا پیدا ده د یو وخت نه صفت دې شروع ده تر آخرته پورې. نو دا مسلمانان چې دلته راغلي بابا مینا کربو اختینا گناهگار یم رحمت للعالمین.